محشر کې به ګورو انشاءالله. ورځ د حساب به راځي. الله ته دا پیغام ورسوئ او د افغانستان کې او په دې غرب کې چې کوم دغه طالب میشتي دي، طالب پلو دي، دا د اروپا نکتایداره طالبان دي، دوی ته دغه د خورکۍ غږ ورسوئ. څه درته وایي ښې واورئ. وخت د حساب به راځي، زموږ به لاس وي، ستاسو به ګرېوان وي. چا چې موږ سره خیانت کړی، پاک پروردګار دې اولاد زموږ نه بتر کړي. پاک پروردګار دې تور سرې زموږ نه بترې کړي. ولې؟ په کومه ګناه چې شی م کړی یم، دا خو دې راته ووایي چې په دغه ګناه موږ تاسو نیولې سئ. د کوم ځای نه تاسو راغلي اوسئ، پلار ستاسو معلوم نه دی، مور ستاسو معلومه نه ده. موږ چې یو نوم لرو، نشان لرو، افغانان په دنیا کې معلومه خلک دي. تاسو راځئ په موږ حکمراني کوئ، په ښځو باندې، هغې ښځې باندې حکمراني کوئ کومې چې ته غټ کړی یې، کومې چې ته دنیا ته راوړی یې. ګناه یې دا ده چې ته یې اولاد یې. ګناه یې دا ده چې تا ته یې سپین شودې درکړي، پاکې شودې درکړي. آخر تر کومه باور په الله وکړئ چې نن زما ورېرې دونه ماته ژړلي چې ما اصلا نورې ورسره خبرې نه شوې کولی. وایي دا څه حال دی همه، وایي کاشکې موږ مړې کړی وی ما غوړي کوالي کې. نو هېڅ زه نه پوهېږم، زه هېڅ بعضې وخت کې رانه الفاظ هېر شي چې څه شی زه ووایم، په کومه ګناه موږ نیول شوي وو، زموږ ګناه څه ده. لکه مخکې چې اسیب ورو ویلې چې زموږ حکم حیا خورکۍ وبخښئ، ډېر زیات خبرو کې در ولیدم. دا ولس د تاسو دا خبرې اوري او د همدغه سهیل شاهین لوڼې څو ورځې وړاندې په قطر کې په دوحه کې له پوهنتونه فارغه سوې. د همدې سهیل شاهین زوی اوس په یو هیواد کې د سفیر په توګه باندې معرفي کیږي. خو دا ولس چېرته په دې خبرو باندې دی غور کوي چې دا خو طالب د ده دپاره خو په پاکستان کې مکتب شته، پوهنتون شته، خو په افغانستان کې زما خپلې خورکۍ ته ولې مکتب او پوهنتون نشته؟ دا پوښتنه دا ولس ولې ځان نه کوي چې ولې؟ حسیب وروره همداسې ده، ځکه چې لکه تاسو شاید تاسو به م اورېدلي ټول خلک دې خبر دي چې دا یو څو ورځې مخکې دلته ویل په بلجیم کې افغانان ګرفتاره کړي شو، په دا رقم ګروپونه و دا شیانو که نه. یعنې تاسو دونه ښه، مثلا زه بعضې وخت کې یم دونه ښه نران اوسئ، راځئ په پردي مملکتونو کې چې تاسو ته یې پناه هم درکړې د خپل ملک نه، دلته یې راوړي اوسئ، پناه یې درکړې، دلته بیا تاسو راغلي اوسئ، ګروپونه هم جوړ کړي دي. بیا همدغه خلک ما ویډیوګانې لیدلي دي چې یعنې طالب پلوي خلک دي چې مثلا دا خو ډېر ښه کار کړی و، جون خو په مکتبونو کې دا کارونه کول، تاسو دلته موږ ته ښایي څه ګلان وکرل. زه خو اوس فعلا په همدغه زه خپله په اروپا کې ژوند کوم، هر څوک چې ما شاید په سړک وګوري یا د کار په ځای کې مې وګوري، ما ته حتما وایي ته د دغې غل خورې راغلې، پناه ما درکړله، کور مې م درکړ، ډوډۍ مې م درکړه، پټ مې م کړي، موړ مې م کړی، غلا دې م راکې وکړه، ودې م وژلم، ته م د هماغې غل خورې. نو زه دوی ته وایم لږ الله نه وډار شئ چې هغوی را باندې کوي، خو کوي تاسو ولې؟ تاسو ولې ورته چکچکې وایئ چې آفرین ډېر ښه وایي طالبان؟ ما زیاتره لیدلي چې دلته لیکي زنده باد امارات اسلامي او دا هغه کوم اسلام خو بیچاره یې واغېسته، اسلام خو یې در په دره کو. آخر تر کومه اسلام خو ډېر یو مقدسه دین دی، اسلام خو ښځې ته دونه عزت ورکړی دی چې حتی د اروپایي ملکونه ورته حیران پاتې دي. تاسو راځئ د اسلام خبرې کوئ، د دین خبرې کوئ. کوم ځای کې د قرآن راغلی دی چې په ښځه باندې علم حرام دی یا دا یو مباح ده؟ خو دوی دې راشي که نه کېدي موږ سره دې خبرې وکړي چې په دغه جرم تاسو موږ نه پرېږدو چې تاسو مخې ته لاړ شئ. حیا خورکۍ په بښنې سره بیا دې خبرو کې وغورځېدم.
چې څوک د اسلام د دعوت کیسې کوي هغه خو دلته راغلي دي چې زموږ په څېر د ځوانانو مخته کښېني او موږ سره حساب کتاب وکړي چې ته په میډیا کې ولې شتون لري. خو دا پوښتنه همدغه ځوان دا اوس یې وخت ده چې د اسلام دعوت په نامه باندې تجارت شروع کړی تر اوسه پورې یو لاریون یې په لار روانه چې په دې اروپا کې په دې افغانستان کې چې وروره په دې افغانستان کې تا د انجونو پر مخ باندې ښوونځي ولې تړلي. دا پوښتنه همدغه د دین ټیکهدارانو نه وکړه دا چې په دې میډیا او په دې نورو ځایونو کې درته لګیایي وروره دین در باندې خرڅوي. زم وروره همیشه زم ورته وایم چې ما مثلا جیګه کوي چې زه تاسو سره دوه خبرې وکړم لاندې کمنټونه لیکم میوټ کوي مې بعضې راته غلط الفاظ هم لیکي اما زه په قصه کې د هغې غلطو الفاظو نه یم خو زه صرف دونه وایم چې باید یو دفعه ورسره څوک خبرې وکړي که نه چې ولې په کومه ګناه یو ګناه خو راته ووایي دغه ګناه بعد د هغې نه بیا چې تاسو ویل موږ هغه منو. ګناه به زه درته ووایم قورکۍ ګناه دې دا ده چې ته افغاني ټولنه کې پیدا سوې یې دا ویم که نه ګناه دې دا ده چې ته فقط همدې ته پیدا سوې چې د نارینهو مخکې لکه د دې خبرې بخښنه غواړم لکه کنیزه ژوند وکړې. ګناه دې همدا ده چې باید نارینهو ته مزدور غوندې منډې ووهې. ګناه دې همدا ده چې ورور دې جنګ وکړي تا په بدو کې ورکړي. ګناه دې همدا ده چې سبا دې پلار بې پیسو شي پیسې په تا واخلي او بل سړي ته دې واده کړي ځوان زوړ بوډا ونه ګوري دا دې ګناه ده. نو که ته افغان یې او افغاني ټولنه کې دا ټول به منې دې نه علاوه نشته. زه تاسو ته وایم تاسو خویندو ته حیا خور تاسې دلته مژده خور ناسته ده تاسې یوازینۍ یوازې یوه لاره لرئ چې دا له ما نه نیولې تر دې 1900 ځوانانو پورې دې ټولو ته پیغورونه ورکوي ځکه دا خلک بله لاره نشته که په پیغور مو را ژوندي کړل او تر شا مو ودرېدل درېږي که نه دا دومره اوږدی مخلوق ده چې ولاکه په ټول عمر درته ودرېږي او که د دوی ګټه پکې وای که د دوی ګټه پکې دا در سره بیخي نه درېږي اول زه بیا دا نور درته حسابومه. نو یوازینۍ حل لاره ده دا داسې خلک دي چې دوی ته به چغې وهې دوی ته به ژاړې دوی ته به فریاد کوي دوی ته به خپل مخ کوي دوی ته به حتی پیغورونه ورکوي لکه څنګه چې په میوند کې ملالې پیغور ورکه او بیا یې جګړه وګټله. دا خلک که به پیغور دې راویښ نه کړل بله لاره نشته در سره. خوشحاله وروره کنیزه به یم زه شم غلامه به یم زه شم مزدوري به م ورته زه وکړم بوټان به م ورته زه پاک کړم چې ما ته ویل به ورته زه وکړم ما ته خو هم دې زما حق راکړي که نه د خپل حق غوښتنه به نه کوې دا خلک نه یو که نه چې تا ته د حق درکو که مو درکولی خو بس ده. ما ته خو دې د انسان په سترګه وګوري که نه ما ته خو دې د هغه چا په سترګه وګوري چې یعنی دغه ښځه ده چې زه دنیا ته راوړم دغه ښځه ده چې ما غټی دغه ښځه ده چې ما دغسې یو شهزاده ځوان جوړوي. حیا خور بیرته راګرځم تا سره هم خبرې کومه رحیمي صاحب مهرباني